زه حضرت بلال د لغمان د ولایت اوسېدونکی د الینګار د ولسوالۍ د ټینګور د چینچار کور. زه د لغمان د سیاحت عامې د ټولو مسؤلینو نه او خاصا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوم چې ماته لیواله دلته قرنطین راکړه او زه دلته 10 ورځې یا 11 ورځې بستر شولم. او د هغې نه علاوه د والي صاحب نه ډېره مننه کوم چې دی په خپله راغی د ما پوښتنې ته او د ما لیدو ته. زه د لغمان د دغسې مشرانو نه د دغسې اشخاصو نه ډېر 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 خوشحاله یم او الله دې نورم لغمان ته دغسې خلک او داسې ځوانان ورکړي. او په درېیم کې زه تقریبا د 2.5 زره کسانو سره ما جوړ په خیري کړې وه، خو زه د الله نه ډېر شکردار یم چې د هغه 2.5 زره کسانو نه یو څوک داسې نه ده پیدا شوی چې هغه د ما په دوستانو کې یا د ما په انډیوالانو کې یا د ما په خپلوانو کې هغه په دې مرض باندې اخته شوی. شکر الحمدلله اوس بالکل روغ جوړ یم، هېڅ کوم ستونزه کوم مشکل نه لرم.